قلی اردو کې کم مجاهدین اوسیږي رسمیت لري باید جدی طور امر بالمعروف نهی عن المنکر الته هم پیاده شي په لیوا کې په کنډکونو کې په بلوکونو کې بیا په ولایاتو کې او په ولسوالیو کې په هر ارګان کې چې وي او په هر وزارتونو کې وي مونږ او تاسې وظیفه دا ده ای قدرمندو چې اول خپل وزارت نه شروع کو بیا نور وزارتونو کې اسلامی نظام قائم کو اعمال صالحه باغی باندې عملو کو اعمال سیئونا ځانونه بچ کو محفوظ کو او چې کله موږ سم شلو دغه اثر بیا په ولس او په رعیت باندې وکوي خصوصا امر بالمعروف او سمع شکایت دونه مهم ارګان ده چې هم حقوق الله راته متوجه هم حقوق العباد که مونږ او تاسې منکراتو مخنیوي نکو الله برانه پوښتنه وکړي چې د منکراتو د ازالې دپاره تاسو ما انتخاب کړی وای تاسو څوک د معروفاتو د اقامه دپاره تاسو اشخاص ما انتخاب کړی وای په ټول اسلامي امارت کې تاسو د معروفاتو د اقامه په باره کې کم داسې حال ځلی قیامت په ورځ الله موږ نه پوښتنه کوي سمع شکایات حقوق العباد سره تعلق لري که الله موږ نه پوښتنه وکړي کم مظلوم شکایات تاسو اوریدلی وو بیا د هغې جبیره تاسو کړی وو که نه که کړی وي به حیث شفاعت به پیش کو که کړی نه وي نو الله دې نه کړي موږ به ذلیل شو د سیاحت دپاره د ګرځېدو دپاره د واک دپاره د ورزش دپاره یا د ګرځېدو ګشت ګذر دپاره زموږ خویندې ځي نو زموږ دین مبین دا وایي چې هغوی دې مستقله وي او نارینه دې مستقله وي دا نه محدودیت ته او نه د چا حقوق ویل شند چې پیمال شي نو لہذا امر بالمعروف نهی عن المنکر او اسلامی امارت د لوایحو مطابق زمون خویندو د پاره جدا روزي وضع کړلې او زمون رونو د پاره جدا روزي وضع کړلې مونږ او تاسو ډیر په امتحان کې امتحان د منقبت که یو منکراتو مخنوی مون اوکو یو معروفاتو اقامه مون اوکو او سمع شکایت د مظلوم هغه د ظلم د حق مون وورید بیا هغه حقدار ته حق ورکو حق تلفی و نشي په دغه مونږ به حیث شفاعت الله ته پیش کو زمونږ عقیده ده الله به مو بخي نو په دغه وجه نو کوشش به دا وکړو اول به خپل ځان او بیا هغه اماراتي ځایونه او دریم نمبر بیا ولس بیا اثر وکړي اوس ولس مونږ هغه شته وي چې دلته منکرات ډیر ده په وزارتونو کې ریاستونو کې که منکرات وي د دې پوښتنه الله به نه کوي او هر یو نظام خپل فرموله او طریقه لري خو زمون هر څه کامل نظام قرآن او حدیث ده تاسو ته پته تیر شوی نظام په دولتي ارګانونو کې بغیر د نیکتایي او بغیر د درشو پتلون نه تلل هلته ممنوع اوس هم لیسه شته چې نیکتایي او درشي پتلون نه وي لیسې ته نه پرېږدي نو زمونږ او ستاسې خو الحمدلله اسلامي ټولنه ده افغاني ټولنه ده خپل فرهنګ هم پرتو کمیس او
صادر درون به ګرځو. نو که دغه توصیه امر بالمعروف مامورینو ته کوي، دې ته هېڅوک تعبیر د محدودیت رنګ نشي ورکولی. که ورکوي دا کمی به په هغوی کې وي.